السلام علیکم د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمن اوریدونکو، راځئ د دویچ لرنن auf پشتو د درسونو په لړۍ کې شخصي ضمیرونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو شخصي ضمیرونو ته په جرمني ژبه کې پرسونل پرونومن ورته ویل کېږي او په انګلیش کې ورته پرسونل پروناون وایي او پښتو کې ورته شخصي ضمیرونه پرسونل یعنی شخصي پرونومن ضمیرونه. نو پرسونل پرونومن به په نومیناټیف، اکوزاټیف، ډاټیب او ګینټیب کې ولرو، یعنی په څلورو مختلفو حالتونو نومیناټیف کې، اکوزاټیف کې، ډاټیب او ګینټیب کې. نو د نن ورځې درس ته لیکچن 32 یعنی 32 درس. نو په 32 درس کې به پرسونل پرونومن یا شخصي ضمیرونه یا پرسونل پروناون زده کړو. راځئ شروع کوو. نو پرسونل پرونومن یا شخصي ضمیرونه په څلورو کټګوریو کې موجود دي. لومړی به نومیناټیف کې وي، ورپسې په اکوزاټیف کې، ډاټیب کې او ګینټیب کې. څلور حالتونه او څلور حالتونه یې ډیر مهم دي چې باید ټول مزده وي. څلور سره حالتونه یې او په ټوله جرمني ژبه کې د نومیناټیف، اکوزاټیف، ډاټیب کې حالتونه ډیر مهم دي. نو eine تر C1 C2 پورې همدا ټول استعمالیږي. نو پرسونل پرونومن یا شخصي ضمیرونه مو په دوه کټګوریو دلته هم په دې چپ کالم کې ویشلي دي چې لومړی به یې زینګولر یعنی مفرد وي چې هغه همدا حالتونه دي، ورپسې به په دې وروسته نه پلوغال یعنی جمع حالتونه ولرو. یعنی دا چې دي دا د مفرد په حالت کې دي یا زینګولر دي او همدارنګه دا درې په جمع حالتونو کې دي. نو راځو لومړی به زینګولر ولرو. زینګولر په نومیناټیف کې، اکوزاټیف کې، ډاټیب کې او ګینټیب کې. نو د هغوی ترجمه په پښتو باندې ما نه ده ورسره لیکلې، زه یې درته تشریح کوم، نو انشاءالله درته مشکل ونه وي. لومړی راځو، یعنی لومړی شخص ده یعنی غږیدونکی ده یا خبرې کوونکی. مثلا زه، ایخ په نومیناټیف کې هغه نفر یعنی لومړنی شخص، اول شخص ایخ یعنی زه. د ایخ په اکوزاټیف کې څه شی ده؟ میخ یعنی زما. په ډاټیب کې څه شی ده؟ میا. او په ګینټیب کې څه شی ده؟ ماینه یعنی زما. د رو ته وګورئ، اولنی شخص، اول پرسون اولنی شخص ده ایخ زه یعنی خپل خبرې کوونکی. نو په نومیناټیف کې ایخ ده، په اکوزاټیف کې میخ، په ډاټیب کې میا او په ګینټیب کې ماینه ده، ماینه یا ماینر. ورپسې راځو دویم شخص یعنی هغه څوک چې خبرې اوري، مخاطب شخص، دویم نفر ده یعنی zweiter Person. zweiter Person هغه دو یعنی ته، دو یعنی ته. دو په اکوزاټیف کې څه شی ده؟ dich. په نومیناټیف کې دو ده، په اکوزاټیف کې dich یعنی د تا، ته. او ډاټیب کې die ده او په ګینټیب کې deine یا deiner ده. نو د zweiter Person یعنی دویم شخص مخاطب ده یعنی مخامخ خبرې ورته کوي، خبرې اوري، هغه دو یعنی ته. د دو په اکوزاټیف کې dich، په ډاټیب کې die، په ګینټیب کې deine یا deiner ځینې کسان وایي. راځو ورپسې dritter Person. dritter Person یعنی دریم شخص. یو خبرې کوي هغه لومړی شخص ده، بل خبرې اوري هغه مخاطب ده، هغه zweiter Person ده. یو هغه دوه نفره د دریم شخص په اړه باندې خبرې کوي، هغه څوک ده؟ هغه dritter Person ده یعنی دریم شخص ده. مثلا دلته ای یعنی دی یو سړی ده، ای یعنی دی سړی، ای یعنی دی. د ای اکوزاټیف کې څه شی ده؟ ان یعنی په اکوزاټیف کې ده. په نومیناټیف کې ای ده، ای. په اکوزاټیف کې ان ده، په ډاټیب کې ام، په ګینټیب کې seine یعنی د ده، د ده، seine د ده. مثلا احمد یعنی seiner، seine یعنی د ده. دا ځینې کسان په ایغ سره وایي، ځینې کسان یې بې ایغه پرته وایي، خو seine
سی ووایاست هم صحیح ده که زاینغ ووایاست هم مشکل نداری دا ټول په ګینټیف کې ورپسې راځو دا خو اولنی په مذکر حالت کې د دغه تپزون سو اوس که چیرته هغه په مؤنث حالت کې وي یعنی دغه تپزون په فیمینین کې وي نو هغه زی یعنی دا یعنی یوه ښځه ده زی په نومیناټیف کې زی ده په اکوزاټیف کې هم زی ده په ډاټیف کې ای ده ای په ډاټیف کې ای ده او په ګینټیف کې ده ایغغ یعنی د دې یعنی د ښځې لپاره اوس راځو هغه بل حالت کې دغه تپزون چې هغه د نیوټرال وي دا د ماسکولین سو ای د فیمینین زی په نیوټرال کې اس ده اس په اکوزاټیف کې هم اس ده اس په ډاټیف کې ام ده ام او په ګینټیف کې زاینغ یعنی د دغه تپزون نیوټرال لپاره ده نو دا سو د زینګولر یعنی د مفرد حالتونه دي زه به یو ځل بیا هم ووایم زینګولر erster Person یعنی لومړی شخص ich یعنی زه zweiter Person یعنی دویم شخص du یعنی ته دغه Person په دریو حالتونو کې دي لومړنی په دا دریم دی سړی لپاره بیا دغه Person زی یعنی دا د ښځې لپاره بیا دغه Person یا د نیوټرال ده اس یعنی دغه یا سی کوم یو سی نیوټرال ده نو دا و د زینګولر حالتونه دلته یې همدارنګه د اکوزاټیف ډاټیف او ګینټیف کیس حالتونه دي اوس راځو پلوغال ته پلوغال به هم په نومیناټیف کې وکایو په اکوزاټیف کې ډاټیف کې او په ګینټیف کې نو پلوغال د erster Person مثلا wir یعنی موږ د ich جمع بیا wir یعنی موږ هغه اکوزاټیف کې uns ده یعنی د موږ او ډاټیف کې هم uns ده او په ګینټیف کې unser ده بیا راځو zweiter Person په پلوغال کې هغه د دو یعنی ده یعنی د تاسو جمع ده د هغه په اکوزاټیف کې څه شی ده euch او په ډاټیف کې هم euch ده لکه څنګه چې په uns کې ول دلته هم euch ده او په ګینټیف کې ده یعنی د تاسو لپاره د تاسو یعنی ډیر کسان دي بیا راځو د دغه Person په پلوغال کې زی یعنی د تاسې زی د تاسې همدارنګه دا هوفلیخکایت ده که چیرته دا په کاپیټل لیټر یا غټ توري سره لیکل شوی وي دا یو د ادب او د احترام خاطر استعمالول کیږي او په اکوزاټیف کې هم زی ده په ډاټیف کې اینن ده یعنی اینن ده د تاسې لپاره او که چیرته په غټ توري سره شروع شوی وي هغه هوفلیخکایت د احترام خاطر او په ګینټیف کې ایغغ ده په کوچني توري سره همدارنګه دا په کاپیټل لیټر سره ده چې د احترام خاطر ده نو دا هم د پلوغال حالتونه wir یعنی erster Person پلوغال کې wir یعنی موږ د تاسو او زی یعنی هم د تاسو یو هوفلیخکایت د غټ توري سره لیکل شوی وي نو دا و د پرسونل پرونومن یا شخصي ضمیرونو په نومیناټیف اکوزاټیف ډاټیف او ګینټیف کیس حالتونو کې نو د توجه نه مو نړۍ مننه دا څلور حالتونه حتما زده کړئ او بیا یې ووایاست انشاءالله درته مشکل به نه وي نو wir sind fertig نو د توجه نه مو نړۍ مننه چینل سبسکرایب کېدل یاد مه باسئ بیل آیکن درسره پریس کړئ ویډیو درسره لایک کړئ نور نو ښه وختونه درته غواړو د خدای په امان چوس بای بای und auf Wiedersehen